Pashto and Mandarin, Yiddish and Creole. پښتو ژبه به د نیویارک ښار د راتلونکي تاریخ یوه برخه وي. دغه خبرې تازه نوي ښاروال چې هلته ټاکل شوی دی زهران ممداني خپلو پلویانو ته خبرې کړي دي. هغه د پښتو ژبې پر ارزښت غږېدلی او هلته یې ټینګار کړی دی چې دغه پښتو ژبه به د نیویارک ښار د راتلونکي تاریخ یوه برخه وګرځي او هیڅ لکه نورې ژبې چې کوم سطحه کې دي پښتو ژبه دې هم همدې لیول ته پورته شي. هغه ویلي چې پښتو ژبه نه یوازې یوه ژبه ده بلکې دود کلتور یو لوی تاریخ لري او دغه تاریخ هلته بیان کړی دی او خلکو ته یې ویلي چې تاسو کولی شئ چې نور په پښتو ژبه خبرې وکړئ او په پښتو ژبه لیک او لوست وکړئ او کوم کسان چې هلته اوسیږي پښتانه دي باید دوی خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، یعنې په پښتو ژبه خبرې او لیک لوست وکړي.